سلامونه او ښې چارې. له ډېرې مودې وروسته یو ځلې بیا ستاسې په درانه چوپړ کې د دغه سیلاني ځای چې موږ غړی ورته وایو د کړمنځۍ په سیمه کې چې د شراني ولسوالۍ له ګڼو میشتو سیمو څخه ګڼل کېږي، دغه خوندوره علاقه موقعیت لري. دلته دا د غره ترڅنګ ښایسته اوبه بهیږي او دغه مخامخ کوم غر چې دی موږ دې غره ته غړی وایو. په دې کې د ښونه چې ځینې خلک یې د زیتون په نامه باندې پیژني ونې قدرتي شنې دي چې پخوا زموږ د شراني ولسوالۍ په تېره د کړمنځۍ په سیمه کې دغه د زیتون یا ښونه ونې بیخي زیاته شمېر سره شتون درلود. بدبختانه چې زموږ په وطن کې د ګازو د نه شتون له علته څخه خلکو دغه ښایسته ځنګلونه پرې کړه او د سونګ دپاره یې دغه ونې وکارولې چې نن سبا د زیتون تیل یا د ښونه کوم تیل چې دی دغه ډېر ستر مارکیټ لري په نړۍ کې. په تېره بیا په پاکستان کې نن سبا د زیتون تیل خلک بیخي خوښوي. که چېرې موږ اوس هم فکر وکړو او دغه پاتې ونې وژغورو نو له دې څخه بیا موږ د دغو کوم میوه یا حاصلات چې دي چې شننه ورته ویل کېږي، د دغو شننې څخه بیا موږ د زیتون تیل ترلاسه کولی شو چې یو بوتل یې نن سبا تقریبا دغه 2500 ملي لیتره بوتل یې 4 څخه تر 1500 کالدارو پورې په مارکیټ کې بیه لري چې دغه بیخي له کمو شننیو څخه ترلاسه کېدای شي. نو دا ډول نو موږ پر کور باندې د خپل معاش بندوبست کړای شو که دا پاتې ځنګلونه موږ وژغورو او نن سبا خو د ښونه ونې د دولت یا حکومت له لوري څخه هم خلکو ته ورکول کېږي. که هغه سړی ولګوي څو کاله کې دغه حاصل ته رسېږي او بیا د هغو له میوې چې شننه یې موږ ورته وایو هغو څخه تیل سړی ترلاسه کولی شي. نو دا ډول چې دی موږ په کور کې د خپل معاش او د روزۍ بندوبست کولی شو. ورسره سره به دې کوم زیاتې لرګی یا ډکي چې موږ ورته وایو دغو څخه موږ د سونګ کار هم اخیستی شو، په کور کې د پختن دپاره هم کارولی شو. خو لو خبره دا ده چې پکار دا ده یوه ونه چې د له بیخه ونه ایستل شي او وژغورل شي، ځکه چې دا له مالي ګټو سره سره د موسمیاتو په حواله باندې چې دی هم ډېر اهمیت لري. موسم چې دی دې دپاره د ونو شتون ډېر اړین دی. کوم وطن کې چې ونې مخ په ختمېدو شي هلته بیا بارانونه نه کېږي او د بارانو کوم قدرتي سیستم چې دی په هغه کې بیا ډېر لوی بدلون راځي. له دې سره بارانونه خدای مه کړه په میاشتو میاشتو نه کېږي، بیا چې کېږي هغه به بیا نو داسې لوني او طوفاني بارانونه وي چې تر سود بې زیان زیاتوي. دا مخامخ چې کوم ښکاري چې د کیمرې په واسطه تاسو ته لږ راجوت کومه دغه د سلیمان غر دی چې موږ کسي غر هم ورته وایو. دا ټیم لمر په پرېوتو دی، د مني موسم دی، ښه یخه یخه هوا چلیږي. نو د پښتنو وطنونه چې دی خدای جل شانه په ډېره ښکلا باندې نازولي دي، قدرتي منظرونه او ښایستې ونې او ځنګلونه او اوبه یې ورکړي دي. خو له بده مرغه موږ د پښتنو د ناپوهۍ او د ریاست د دوه مخي سیاست له وجې څخه دغه خوږکي وطنونه له ونو څخه پات کړه. نو پر مخ پکار دی چې موږ د دې دپاره ژور تبلیغات وکړو چې د وطن ښکلا چې د دغه موږ زوبله نه کړو بلکې کوشش وکړو چې نوې ونې وکرو او ښایسته ښایسته غرونه د اکسویټرانو پر مټ ځله پرې نه کړو. که مو د میلو د جوړولو دپاره ډبرې پکار وي هم په سپما باندې
موږ له خپلو وطنونو څخه ډبره ترلاسه کړو، دا ښایسته ښایسته غټې ډبرې او غرونه ځلوه نړوو، ځکه چې دا د فطرت ډېر ښکلي مظاهر دي او له دې سره د وطن ښکلا چې ده دا په وراني باندې بدلېږي. مننه کوم چې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه.